بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو ورونو او خویندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بیئ یا خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و آباد ساته. آمین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. نن درته محترمو د یو خاص اسم اعظم وظیفه بیانوم چې دا اسم اعظم به د ستاسو ژوند بدل کی. دا به د ستاسو په ژوند کې ډېر عظیم الشان انقلابات راولي. د ژوند هغه مرادونه چې ناممکنه مرادونه دي، الله جل شانه به دغه مرادونه د ستاسو پوره کړي. رب کائنات به د ستاسو حاجتونه پوره کړي. ناممکنه مقاصدو کې به تاسو ته کامیابی عطا فرما کړي. بے پناه مال او دولت او رزق به الله جل شانه تاسو ته در نصیب کړي. چې په ژوند کې مو کومه دعا ده، کوم حاجت ته او ته دا غواړې چې دا دعا مې د قبول شي او دا حاجت مې د پوره شي، ان شاء الله تعالی الله جل شانه به ضرور درله قبلوي او پوره کوي. لہذا زما محترمو، دا د اسم اعظم د وظیفه په خپل زندګۍ کې لازمی یو پیرا ازماو کوي. ان شاء الله تعالی ډیر حیران کن نتایج به تاسو د دې محسوس کوي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې ولا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ لیکئ. د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملایويږي. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایی لپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتي نور خپل الفاظ تاسو منشن کوي ولیکئ. د دې لپاره چې مال حوصله افزایی ملایويږي او نور ډېر خپل وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، دا د اسم اعظم یو خاص وظیفه ده. که چېرې تاسو دا عمل وظیفه کول غواړئ نو ویډیو اخره پورې وګورئ او سکپ کوئ یې مه. محترمو، دا نننۍ وظیفه د اسم اعظم وظیفه ده او دا اسم اعظم یو خاص اسم اعظم دی او اسم اعظم د الله جل شانه په نومونو کې یو داسې نوم دی چې نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم چې کوم یو بنده د دې په ذریعه سره د الله جل شانه نه وغواړي نو دا الله جل شانه د هغه حاجتونه ضرور پوره کوي، ځکه چې دا الله جل شانه ته د الله جل شانه خپل نوم وسیله کو. نو دې په برکت سره به ان شاء الله تعالی الله جل شانه دته ډیر زر عنایت کوي، ډیر زر به دعاګانې قبلې او ډیر زر به حاجتونه پوره کوي. نو زما عزتمندو، کله چې تاسو دا وظیفه کې نو دې حیران کن کمالات به تاسو په خپل باندې محسوس کوي. بس چې ستاسو توجه برابر وي، ستاسو دیان برابر وي، د الله جل شانه په ذات باندې کامله برواسه د ستاسو وي او بیا د الله رب العزت په دربار عالیه کې کم سوال هم وکړي، ان شاء الله تعالی الله رب العزت به د ستاسو سوال نه رد کوي. چې د ستاسو پوخ یقین دا وي چې الله جل شانه به ضرور زما دا کار کوي، نو بیا به ان شاء الله تعالی د ستاسو دعاګانې نه رد کیږي. اصل کې زما عزتمندو، د دعاګانو د قبلېدو درې حالتونه دي. یو الله جل شانه چې تا د څه دپاره دعا کړې وي، که چېرې هغه کار د ستا دپاره فایدهمنو نو الله جل شانه د دغې دعا سره چې تا کم او دعا سره کم کار غوښتلی الله جل شانه به هغه کار د ستا وکړي. او که چېرې الله جل شانه علیم بذات الصدور دی، مخکې وروستو باندې عالم دی، هغه کار د ستا دپاره فایدهمند نو بیا راتلونکي وخت کې تا باندې چې کوم مصیبتونه را روان دي، تکلیفونه پریشانۍ در باندې را روانې دي، الله جل شانه به درنه هغه دفع کړي. یا زما عزتمندو،
نه حاجتونه پوره شو، نه د تکلیفونه دفع شو، بلکې د الله جل شانه په امتحاناتو کې تاسو راګیر یې، نو بیا به د دې اجر او ثواب الله جل شانه آخرت کې خپل بندګانو ته ورکوي. کله چې آخرت کې بندګان وګوري چې ما دعا کړې او ما ته د هغې دومره صله ملو شوه او ما ته د هغې دومره ثمره ملو شوه، نو بیا به دې افسوس او ارمان وکړي چې کاش کې په دنیا کې زما یو دعا هم نه وي قبوله شوې او اجر او ثواب ما ته هم په دې آخرت کې راکړی شوی وي. لہذا زما محترم یو بنده دی او هغه دا غواړي چې په دې دنیا کې د زما دعاګانې قبول شي، زما حاجتونه دې پوره شي او مشکلات مې دې ختم شي، نو دا د اسم اعظم دا خاص وظیفه په خاص اهتمام سره دیو کی. او بیا چې یو بنی آدم الله جل شانه ته د الله جل شانه نوم وسیله کی، نو بیا به الله جل شانه ضرور دعاګانې د قبلوي. زما عزتمندو دا زه چې تاسو ته کوم اسم اعظم بیانوم دا په سورة البقره کې هم راغلی دی، سورة آل عمران کې هم راغلی دی، سورة طه کې هم موجود دی. بهر حال زما محترم او په ژوند کې په انسان باندې مختلف قسمه حالات راځي، خو الله رب العزت سره به مونږ خپل ربط په نه پریزو، خپل تعلق په الله جل شانه سره نه پریزو. فرض که یو کار زمونږ هم ونشي، بیا هم د الله جل شانه نه ناامیده کیږو نه، چې مونږ دا نه وایو چې یاره مونږ دا وظیفه وکړه، مونږ دا عمل وکړو، زمونږ حاجتونه پوره نه شو او مقاصدو کې راته کامیابي میلو نه شوه. کله چې زما عزتمندو زمونږ الله جل شانه باندې کامله بروسه وي او مضبوط یقین وي، توجه او دیان برابر وي، نو بیا الله جل شانه د دغه انسان زندگی بدلی. لہذا زما عزتمندو تاسو د دې لپاره دا وظیفه او دا عمل وکړئ. و زما عزتمندو مکمل ترتیب او طریقې کار زه تاسو ته بیانوم. دا ټولو نه مخکې تاسو به طاق عادت کې درود شریف ووایئ، 3 پیرې لولئ، 9 پیرې یا 11 پیرې درود شریف ولولئ، او بیا دا کلمات مبارکه 313 مرتبه 314 پیرې به تاسو ولولئ. الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام. کله چې زما عزتمندو تاسو دا وظیفه وکړئ، نو د حلال او مال او دولت به الله جل شانه تاسو ته عنایت کی او هر قسمه دعاګانې به الله جل شانه قبول کی. لہذا زما عزتمندو تر کومې پورې چې ستاسو حاجتونه نه وي پوره شوي، په مقاصدو کې نه کامیابه شوي، نو 3 ورځې په مخه باندې به روزانه تاسو دا عمل جاری ساتئ. بل دا زما عزتمندو د دې دپاره څه خاص ټایم مقرر نشته، بس چې څه ټایم تاسو فارغ وئ نو کولی شئ، نه د دې دپاره څه خاص ورځ مقرر شته دی، بس چې یو پیره مو شروع کړو نو 3 ورځې په مخه باندې تاسو دا عمل وکړئ. بیا تاسو ګورئ چې ستاسو زندگی الله جل شانه څنګه بدلی. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مو ډېره زیاته